نو دا شیطان سرکوزی برای دا بیر عجیبا مخلوق پیدا کی خدا سے عزتمند معلومی گی ذکر پا ملیکو خدای پاک جوڑ نو زمان خوزیات عزتمند نشتا که زپی بادشاہ شم خو سرمن بیو باس اور که ما باندې بادشاہ شنو خطن حکم نمانو نو دی پوزی تا بیننوات دا وگنا بیروات وگنا بیننوات دا بل زینا بروات دا بوی دا خودول درد دی درد دا زمالارا پکی جوڑی گی شیطان لکه دا بجلی و دا گیس پشانم زینا نواتی دیش نو چه دا خدای کلا فخوا نو دی سر کی روح شو روش سر غوخ شو لاسونه غوخ شو پندو پور غوخ شو کیناست دا سه مثال لکه د سړی چې راویش دا سه ملائکی ورته صبر وکړه دی آیات کې دې ته اشاره ده ولقد خلق الانسان من عجل نخبه غوخش به چې راوی بیدار شو دا سه عمر کې لکه د سلويختو کالو هغه باندې ورکوټواله نه راغله نو انتوشی ہوکا ترینچی ہوکا اسی چین کا ہے ملائکی ورطوی الحمدللہ ہوا ہے دوی الحمدللہ نا یاد دانا ہے چی سڑی یو انتوشی دون کی کنا نو حکم دانا ہے چی دوی الحمدللہ دا الحمدللہ والے وی زمون عالمان وی دن وقت که دتا خدای دری نعمت ورکی اول دا چی دا انتوشی پاسان ہوکا کدا بنشی ہوئی مرائی سترگی بیروتی ہوئی دویم دادا چې انټوشي وخت کې شکل روان شي تاسو که شیشې ته مخامخ درې دی انټوشي مو که نو شکل به ووینئ سپمې او خوله او کنګه بیا هغه خدای یو ځای کړي که دا روان پاتې شوي دریم دا یو انټوشي او دوه د دماغ د صحت علامه ده لیونی سړی یو او دوه انټوشي نه کوي د زکام هغه کوي نو ته به وایې الحمدلله یو خو مې انټوشي په اسانه وکړه دویم میں خدای سیرا بیا ٹھیک ٹاکڑا دریم دانا چی دماغ میں روغ جوڑ دے و دماغ خدا ٹول بدن بارشا دے خیر لوی قصہ دا بے جنت تا تلے دے جنت کی با کرتی دا خوری نوی لی دلی ملائکی بے لی دلی خدا آئی جنس جداو دا دا جداو نو دی با باغونو کی گرزی دا خو یا وحشت بے محسوسا و لکا سڑی چیزان لگر نو یا ورد دا یون دا نان لبلاست نو جنت کی خوب نی دبانی دا سی پرکانی رالا ٹالے والا ٹالے والا سرا یو خشتا جنے دا سرا ناستا خدای دا پختے نا پیدا کرنا ہوا بی بی اور زمانگ عالمان وائی دنیا کی سمرا خشتا خود تیری شوی دی یا استی یا تا قیامت پور راتلن کی دی دا غٹولو نا ہوا بی بی خشتا عربی کی وی ہوا غا خزتا چی دا سرو شمن یخکلے مقامات کی شیر راغلے دولسم مقامات کی واحوا ہوا رقی برقت صبرہی وغادرنی الفسحاد بقدری نو دیخو ناری نا دے ہوا جنے و خشتا نو دوارے ورطا لاسکرولے دا دا سڑی خزا چی خوخی دا خزا سڑی خوخی یا دے زناورو کی چی نر و مادا یو بل تمائل کی دا خلقی پا کی خدای دا خواهش پیدا کرده دا دی تعلیم تاجت نی نسکلوی ناتا نو دا وارا زان ترانیز دی کولا چی خکولی کی نو ملیکی رالی نا صبرو کے یو کتاب دی دا غینم دی بدائر ظهور فی احوال العصور او یو کتاب دی دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین ابھی کی لکی چھ ملیکی رالے او نکے اولر تڑل او دا حضور پاک باندے لس کرتا درست شریف ہوئے سمرا آسانا نکا دا چھ سمرا پکی رواجون اشپگ لکا و لس لکا زناور چکای دا غی وعدہ برکت نہیں چھ سمرا کم مہاری اگلی باندے معاشرہ کی سړی خو به یو واده نه دی ته که لور باندې والی بیا به خپل زوی له څنګه کوې نو چې کوم قومونه دا ډېر ډېر مهرونه ږدي یا خرڅوي دا ډېره معاشره خرابوي نو اسانه نکاح د آدم علیه السلام با لس کرته درود شریفو نو خدای ورته به وایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یا دم توسیگا و تأثر بدا گلاله ناوی اوسیگی پا جنت کی او گرزے فراخ خوره بی اس پابندی در باندې نشته خدا یو بوټی ته مونږ دوی کې زمونږ عالمان وایي د دې آیات ته دوه مسلې معلومې کی یو داسې مسله ده چې څلور واړو مذهبو کې شریکه ده. یو داسې مسله ده چې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ده. اوله مسله هغه دا ده چې ناوې به خاوند کره بوځي، کور به د خاوند دی او ناوې به په ډولۍ کې وړی، په موټر کې سړی به په ډولۍ کې ښځې نه بوځي، کور په سړي دی. ځکه خدای د جنت کور آدم علیه السلام ته منصوب کړ ویا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا آدم ته په جنت کې اوسېږه او تا سره به ناوي. نو ناوي د کور په مسله کې د خاوند تابع ده. خو دا نشي ویلی چې زه تا سره نه ځم، نو ځي به. څلور واړو امامانو دا مسله. بیا دویمه مسله د حضرت امام ابو حنیفه هغه دا ده که سړي او ښځه کړي په بل وطن کې لکه افغانۍ دې دلته وکړي یا عربو کې وکړي او ښځینې ورسره دا شرط ایښي چې ما به نه بوځي. سعودي عربو کې دا قانون دی، نو هغه نشي راوستی، هلته ته قاضي طلاق غواړي. دا د دې درې واړو امامانو مسلک دی او د حضرت عمر فاروق له نقل د بخاري شریف دی. زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه دا مسلک دی که ښځې سره شرط ایښي هم خاوند به یې بوځي، دې شرط له اعتبار نشته. او زمونږ دا مسلک د حضرت علي صاحب دی او آیات ته دا معلومیږي. زمونږ مسلک ویا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا، یا آدم ته په جنت کې اوسېږه هر ځای مړه شي. نو جنت خو د افغانستان عمره نه دی نه د پاکستان. جنت کې چې کوم ځای اوسېږي خو تا سره به ستا ښځه وي. نو ښځه په کور کې تابع او د وطن کې تابع د نارینه ده، انکار نشي کولی. نو آیات ته زمونږ مسلک ثابتېږي الحمدلله. دواړه به اوسېدل په اندازه د شپږ نیمو شلو کالو عمر یې جنت کې تېر کړی. دا ولې اوسئ؟ پیدا خو ځمکې لري. نو زمونږ د عالمان وایي چې خدای آدم علیه السلام ته د جنت ټول نظام ښیي، ځکه دی به دنیا ته کوزیږي، بیا به دنیا آبادوي. دا باغونه، سړکونه، بنګلې، نقشې، دا ټولې خدای د آدم علیه السلام په دماغ کې اچولی وي. وعلم آدم الاسماء کلها. د انسان لا دماغ شپږنې استعمال شوي دی، لسنې نه دی استعمال شوي، یعنې نیمې نه دی استعمال شوي. که پوره استعمال شو دا به ووینئ آینده مصنوعات ناشنا ناشنا. ما چې سبق وی دا ریډوسي ده په مسالو چې ګرځي، دا مې نه پېژانده. ټرانسسټر وی داسې شي به چې بیجې به پکې ني خبرې به کوي. ما وی دا به څنګه شي؟ بیا داسې څیزونه ما واورېدل چې ریډو به وي نه به پکې لګېدلي او سړی به پکې ښکاري. ما اول په بحرین کې ولیدل، ما وی اوفو دا هغه شی دی ټلویزیون. اوس موبایل یې راغلی، نه پکې تاري نه پکې وظاهره مطالعې خبرې کوه امریکې سره. داسې به ووینئ چې شکل به هم پکې وینئ چې چا سره خبرې کوي، ملا بادر سره به پکې وینئ. او ممکنه ده چې ناشنا مصنوعات ووینئ. زما خدا یقین دی چې دومره هجوم رش جوړ شوی دی په دې سړکونو چې څه موده پس په خلک هلیکاپټرو کې ګرځي.